د نن کیسه د یو رښتینې واقعې سره تعلق لري چې د 1962 په کال کې شوې وه. دا کیسه د یو داسې هلک ده چې هغه صرف د 14 کالو په عمر کې ټولې دنیا ته دوکه ورکړه. هغه اول جعلي شناخت سره ځان نه پایلټ جوړ کړو او په جهازونو کې به بغیر ټیکټ افري ګرځېدلو. بیا یې ځان نه جعلي ډاکټر جوړ کړو او په هسپتالونو کې به یې کار کولو. هغه به جعلي بینک چیکونه جوړول او کروڑونه روپۍ به یې د بینکونو نه ویستې. کله کله به یې ځان نه جعلي وکیل هم جوړ کړو او عدالتونو کې به یې کیسونه ګټل. خو د حیرت خبره دا وه چې په ده به د چا هیڅ شک نه راتلو. په آخر یوه ورځ یو کس په هغه پسې ولګېدو او همدغه ځای نه د ده زندګي همیشه لپاره بدله شوه. د کهاني په شروعات کې مونږ فرینک نامې یو عام هلک وینو چې هغه د خپل مور پلار سره د کریسمس خوشحالي لمانځي. دوی درې واړه په خپله زندګۍ کې ډیر خوشحاله وو. څه وخت پس فرینک او د هغه پلار بینک ته د قرض اخیستلو لپاره لاړ شي، خو بینک منیجر هغه له قرض ورنکړي او دوی ډیر په مایوسۍ سره کور ته ستانه شي. بیا فرینک په یو سکول کې داخله واخلي، خو هلته هغه کمرې ته د یو استاد په توګه ورشي او د دې خبرې پرنسپل ته پته ولګي او فرینک د سکول نه بهر کی. یوه ورځ چې هغه کور ته راشي نو ویني چې د ده مور او پلار یو بل ته طلاق ورکړي او وکیل هغه ته ووایي چې ته مور او پلار کې یو خوښ کا چا سره اوسېدل غواړې. هغه ډیر زیات په ټینشن کې شي او وکیل ته هیڅ جواب ورنکړي. بیا وکیل هغه ته یوه ورځ ټایم ورکړي چې یوه ورځ ته ښه سوچ وکړه او بیا به ته مور او پلار کې د یوه کس سره د اوسېدو فیصله کې. خو دا فیصله د فرینک لپاره ډیره مشکله شي او هغه د کوره وتښتي او دلته هغه په غلطو لارو روان شي. کور نه د تښتېدو نه پس فرینک ایرپورټ ته لاړ شي. هلته هغه یو پایلټ وویني چې د هغه سره ډېرې ښکلې جینکې وي. هر چا به د هغه ډېر زیات عزت کولو. دروازې به ورته خپله کولوېدې، نه به دې چا تپوس کولو او نه تلاشي. او د دې هر څه وجه د هغه پایلټ یونیفارم و. فرینک ته د پلار هغه خبره رایاده شي چې خلک صرف په هغه څه باندې یقین کوي کوم چې ته هغوی ته ښایې. بیا فرینک سوچ وکړي چې که زه هم دا یونیفارم واچوم نو دا خلک به ما هم یو پایلټ وګڼي او همدلته نه هغه د جرمونو شروعات وکړي. هغه ځان له یو فیک سټوډنټ کارت او یو فیک اپاینټمنټ لیټر جوړ کړي او بیا د پین امریکن دفتر ته لاړ شي. هلته یو ښځې ته ووایي چې زما مورنګ سره اپاینټمنټ دی او هغې ته هغه فیک لیټر او کارډ وښایي. دا ښځې په هغه باندې هیڅ شک رانه شي او مورن ته یې ولېږي. مورن یو پایلټ وي او د هغه نه فرینک ټول معلومات واخلي او ځان ترې پوه کړي. فرینک یو جعلي امپلوی آی ډي جوړه کړي او پیم ایرپورټ ته ورشي. هغوی ته ښه په زړورتیا سره ووایي چې زه یو پایلټ یم او ما د وینځلو لپاره یونیفارم ورکړی و خو اوس ورک شوی دی او هغوی ته جعلي امپلوی آی ډي هم وښایي. د هغوی په هیڅ شک رانه شي او ده ته یونیفارم ورکړي. فرینک په دومره په زړورتیا سره خبرې کولې چې د هغوی به په هیڅ شک نه راتلو او همدا وجه وه چې په هر ځای کې به هغه کامیابېدو. د پایلټ یونیفارم اچولو نه پس د فرینک هم خلک ډېر عزت شروع کړي او هغه ته هم دروازې خپله کولاو شي، نه سوال او نه تلاشي. او دې سره فرینک د اول پرواز لپاره جهاز ته وخیجي. هغه د مور نه مخکې ټول معلومات اخیستي وو ځکه هغه د جهاز پایلټ ته ټول صحیح جوابونه ورکړي او دلته نه هغه د ټولې دنیا چکرې په فری کې شروع کړي. فرینک به جعلي چیک جوړول او بینک ته به د پایلټ په یونیفارم کې تلو او هلته نه به یې تنخوا اخیسته. هغه به د بینک امپلوی سره ډېرې په زړورتیا سره خبرې کولې ځکه به دوی د فرینک چیک صحیح نه کتو او د هغه په یونیفارم او خبرو به یې یقین کولو. فرینک به د پیم امریکن ایرلاین په نوم جعلي چیکونه جوړول او فری پیسې به یې د بینکونو نه ویستې. خو د دې خبرې اف بی آی ته پته ولګي چې څوک په جعلي چیک باندې د بینکونو نه پیسې وباسي او د دې انویسټیګیشن یو کارل نامې اف بی آی افیسر شروع کړي. کارل په یو هوټل کې د فرینک هغه چیک وویني او د هغه کمرې ته ورشي. خو فرینک هغه ته ډېر په زړورتیا سره ووایي چې زه یو سیکریټ سروس ایجنټ یم، زه هم په دې فراډي پسې راغلی یم. خو هغه تښتېدلی دی. کارل هغه باندې یقین نه کوي او د هغه نه آی ډي کارډ وغواړي. فرینک ډېر په زړورتیا سره هغه ته خپله ټوله بټوه ورکړي. کارل چې د هغه زړورتیا وویني نو شک یې ختم شي او بغیر د کتلو بټوه هغه ته واپس کړي او همدې سره د فرینک زړورتیا هغه یو ځل بیا بچ کړي. اف بی آی د فرینک مور ته ورشي او هلته دوی ته د فرینک اصلي ډیټا معلومه شي او هغې ته ووایي چې ستاسو یې په جعلي چیکونو باندې د بینکونو نه پیسې وباسي. د فرینک مور هغوی ته ووایي چې زما زوی ته هیڅ مه وایي، هغه چې څومره پیسې ویستې دي نو زه به درکم او دوی ته بټوه راوباسي. کارل هغې ته ووایي چې تر اوسه یې 15 کروړه ویستې دي او لا مخکې به څومره وباسي د دې پته نه لګي. دا اورېدو سره د فرینک مور هم حیرانه شي او بیا اف بی آی هغه ځای نه لاړ شي.
د جعلي چیکونو اف بی آی ته پته لګېدلې وي ځکه فرانک هغه ځای پرېږدي او یو بل ښار جارجیا ته لاړ شي. فرانک د هاورډ میډیکل سکول جعلي ډیګري جوړه کړي او یو غټ هسپتال ته لاړ شي. هلته چې ډاکټر د هغه ډیګري وګوري او د هغه زړورې خبرې واوري نو فرانک ته نوکري ورکړي. خو یوه ورځ یو سخت ایمرجنسي کیس راشي او جونیئر ډاکټران فرانک راوغواړي خو فرانک په هیڅ نه پوهېدو. فرانک د جونیئر ډاکټر نه تپوس وکړي چې دا ماشوم د څه نه غورځېدلی دی او تاسو به یې څنګه علاج کوئ. جونیئر ډاکټر هغه ته ووایي چې دا د سایکل نه غورځېدلی دی، کول موږ د دا اکسرې وکړو نو بیا به صفا پته ولګي. فرانک هغه ته وایي چې ستا خبره ټیک ده، اکسرې وکړئ او ما ته یې وښایئ، بیا به مخکې کار کوو. فرانک ډېر زیات یېرېدلی وي او هغه ته احساس وشي چې دلته زما یوه غلطه فیصله هم د چا ژوند اخیستی شي، ځکه هغه هسپتال نه وتښتي او هغه ښار هم پرېږدي. فرانک یو بل ښار ته لاړ شي او هلته هغه ته د وکیل جوړېدو سوچ راشي. هغه د قانون کتابونه لوستل شروع کړي او د بار امتحان سوالونه یادوي. فرانک 2 ځلې په امتحان کې فیل شي خو په 3م ځل پیپر پاس کړي او د یو غټ وکیل سره په دفتر کې کار شروع کړي. څه وخت پس هغه د وکیل د لور سره تعلقات جوړ کړي او خبره واده ته راورسي. د واده پروګرام شروع کړي خو د دې خبرې اف بی آی ته پته ولګي او دوی ورپسې هلته هم راشي. فرانک چې اف بی آی وویني نو خپلې کمرې ته منډه کړي او هغې جینۍ ته ټول حقیقت بیان کړي او بیا ورته یو ځای وښایي چې هلته سبا راشه، موږ دواړه به په چرچ کې نکاح وتړو. سهار چې فرانک هغه ځای ته ورشي نو هلته وویني چې د هغه جینۍ سره اف بی آی هم راغلي دي او دته پټ ناست دي، ځکه فرانک دا ځای هم پرېږدي او بیا خپل اولني ځای چېرته چې هغه ول پایلټ و هلته ورشي. فرانک سره مخکینی زوړ یونیفارم، جعلي آی ډي کارت او لایسنس هم وي. هغه د نرسیانو سکول ته لاړ شي او هغوی ته ووایي چې زه د پین ایم ایرلاین پایلټ یم او موږ ته د 8 جینکو ضرورت دی چې دا جینکې به ما سره 2 میاشتې فری د یورپ چکرې وهي او هلته به موږ دوی ته ټریننګ ورکوو او بیا د جینکو نه انټرویو شروع کړي او سهار ته 8 د ټولو نه خوبصورته جینکې سلیکټ کړي او ځان سره یې ایرپورټ ته روانې کړي. خو د دې خبرې اف بی آی افسر کارل ته پته لګېدلې وي او هغه ورته په ایرپورټ کې د مخکې نه انتظار کوي. فرانک چې په ایرپورټ کې کارل وویني نو هغه دماغ ته سوچ راشي. کارل ته کال وکړي او هغه ته په بدل اواز کې د ځان باره کې غلط معلومات ورکړي. کارل ته په کال ووایي چې دلته یو کس د پایلټ یونیفارم اچولی دی او په ګاډي کې غلی ناست دی. کارل سره د ملګرو بهر منډه کړي او هلته په ګاډي کې وویني چې یو بل کس د پایلټ په یونیفارم کې ناست وي. کارل د هغه نه تپوس وکړي چې ته څوک یې او د پایلټ یونیفارم دې ولې اچولی. هغه کارل ته وایي چې د دې هر څه کولو لپاره ماته یو کس $100 راکړل او په ګاډي کې د کېناستو یې راته وویل. کارل ته پته ولګي چې دا ټوله ډرامه ما سره فرانک وکړه او هغه بیا ایرپورټ ته منډه کوي چې دې سره هغه په هوا کې جهاز وویني او ودرېږي. فرانک یو ځل بیا د هغه ځای نه بچ روان شي او د 2 میاشتو په چکر یورپ ته لاړ شي. 8 میاشتې تیرې شي خو د فرانک هیڅ پته چاته نه لګېده او بیا یوه ورځ کارل د فرانک هغه جعلي چیکونه ګوري او بیا د هغه ماشین استادانو ته ورشي کوم ماشین به چې په چیکونو باندې لیکل کول او هلته کارل ته پته ولګي چې دا ماشینونه په فرانس کې جوړیږي او دې سره ورپسې کارل فرانس ته لاړ شي. هلته هغه فرانک د ماشینونو په کارخانه کې ګیر کی. فرانک ته وایي چې ما سره ډیر پولیس راغلي دي او که تا ما نه د تښتېدو کوشش وکړو نو هغوی به تا شوټ کړي. په حقیقت دا و چې کارل یوازې راغلی وي او بیا فرانک هغه ته سرینډر شي او ځان ته هتکړۍ په خپله ولګوي خو بهر چې راوځي نو هیڅوک نه وي او دې سره اچانک د فرانس پولیس هم راشي او هغه یې د ځان سره بوځي. څه وخت فرانک د فرانس په جیل کې تیر کی او بیا یې امریکا ته روان کی. په جاز کې فرانک د کارل نه د خپل پلار باره کې تپوس وکړي. کارل هغه ته وایي چې ستا پلار ډیر مخکې مړ شوی دی. دا اورېدو سره فرانک په ژړا شي او بیا باتروم ته لاړ شي. باتروم کې ډیر زیات ټایم تیر کی. کارل هغه ته ډیر اوازونه وکړي خو څه جواب ورته میلاو نشي او بیا هغوی دروازه ماته کړي او باتروم ته دننه شي. خو دننه کارل وویني چې د باتروم پیچونه کولاو شوي دي او فرانک ته لاندې وتلی دی. د جهاز په ودرېدو کې فرانک لاندې ټوپ کړي او د هغه ځای نه منډه کړي.
فرانک یو ځل بیا د اف بی آی نه وتښتي او د خپلې مور کور ته لاړ شي. د مور لیدو سره فرانک ته لږ سکون میلاو شي، خو بیا هلته یوې ماشومې نه هغه ته پته ولګي چې د مور بل واده کړی دی او دا ماشومه د هغې لور ده او دې سره د فرانک زړه مات شي، ځکه دا ټول فراډونه او دوکې فرانک هم د دې دپاره کول چې هغه خپل مور او پلار سره بیا یو ځای کړي. خو فرانک ناکامه شو، پلار یې مړ شو او مور یې بل واده کړی و، ځکه د هغه هیڅ مقصد پاتې نشو او بیا فرانک اف بی آی ته ځان حواله کړي او هغه ته عدالت 12 کاله سزا واوروي. څه وخت پس فرانک لا کارل او یو بل افسر راشي او فرانک ته ووایي چې تا به موږ د جیل نه وباسو، خو ته به موږ سره کار کې او موږ سره به د جعلي بینک چیکونو او نورو جعلي دستاویزاتو په کتلو کې مدد کوي، ځکه چې ستا په دې کار کې ډیره تجربه ده. فرانک د هغوی خبره ومني او د جیل نه بهر شي او د کارل سره په دفتر کې کار شروع کړي. یوه ورځ هغه د مجرمانو فایلونه ګوري چې هغه پکې خپل فایل هم وویني. فرانک په سوچ کې شي چې که زه دلته نه خپله ډیټا ختم کم نو بیا به زه آزاد شم او د اف بی آی سره به زما هیڅ ریکارډ پاتې نشي. ایخوا دیخوا کتل وکړي او بیا د فایل نه خپل تصویر او نوم وشلی او د هغه ځای نه ووځي. سحر له کارل په دفتر کې د هغه ډیر انتظار وکړي خو فرانک رانشي او هغه یو ځل بیا آزاد او خودمختاره زندگی شروع کړي او همدې سره د دې فلم خاتمه وشي. ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. راتلونکې ویډیوګانې به نورې هم خوندورې وي.